خوست ښار. د نورو وختونو په توپیر روژې میاشت کې د ښار بڼه متفاوته وي. د مختلفو ولسوالیو خلک ډیری وخت مازدیګر مهال د خوست ښار د مرکزي څلورلارې سرګردان چوک کې راټولیږي. ځینې یې خوراکي یا غیر خوراکي توکي رانیسي او یو شمېر نور بیا دلته د تفریح لپاره راځي. خوست چوک ماشاءالله ډېر سترګې وي، ډېر ښه رش و پش هم وي، ښه ځوانان هم دي، ښه ستراب کېږي خوست چوک کې. خو سرګردان چوک ډېر سترګې، خوست بازار ماشاءالله تر ټولو رژو ساک ډېر ښه دی، ډېر سترګې دی. د روژه مازدیګری دی، بس ستړی ته راغلی یم. اکثره وخت ځوانان راځي دلته ستړی روژه کې د مازدیګره، بس دلته تر روژه ماتې پورې دلته یو. د ښار دا پراخه ګڼه ګوڼه د ډیرو وړو او لویو کاروباریانو د حلال نفقې سبب شوي. دلته یو شمېر کسان وایي چې په روژه میاشت کې یې کاروبارونه ښه شوي. الحمدلله سودا ښه ده، روژه کې سودا ښه وي او دغسې ورځو کې سودا د منې روژې کې ښه وي. سودا 2000 هم کېږي، 2500 هم کېږي، سودا کېږي ښه دی. د ما کار مالا شکر الحمدلله خدای نه راضي وي. پوه سره که نه هغه روزانه د کور هغه برابرېږي. پوه سره که نه زه کابلی یم، دلته 4 میاشتې دلته کار کوم. کلچې، متعي، رازګولي، هر شی خرڅوم. ډېر هغه خوست مردم خوشحالیږم. سودا هم په شکر الحمدلله روغه روغه دي. روز 15000 10,000 14,000 خرڅوم. د یادونې وړ ده چې په تیر کې به د روژې میاشتې په راتلو سره عامو خلکو د خوراکي توکو له لوړوالي سر ټکاوه، خو په روانه روژه میاشت کې دغه بیې کمې شوي چې د خلکو د خوښۍ سبب شوي.